نو زه ستاسو د ټولو یو وار بیا شکریا ادا کوم. زه ګوره شاعر نه یم، هېڅ اثر دې په سنګین زړګي ونه شو که میرونې په ژړا در پسې شپې کړې. برابري هېڅ اثر دې په سنګین زړګي ونه شو که میرونې په ژړا در پسې شپې کړې. او ما چې ستا د سرو لبانو شراب نوش کړو، ما چې ستا د سرو لبانو شراب نوش کړو، نو ماتې نورې د شرابو مې پیالې کړې. او دا اشنا جوړ په بدل زما د مینې، دا اشنا جوړ په بدل زما د مینې، تا لښکرې د جفا نن را پسې کړې. نو زه ګیله به د اغیارو څنګه وکړم، زه ګیله به د اغیارو څنګه وکړم، تا په خپله چې زما لارې کږې کړې. نو اخر ګیر به په ګرداب د زمانې شي، اخر ګیر به په ګرداب د زمانې شي، لوټ رقیبه دې د مینې خزانې کړې. او یو ذره پکې سپرلیه سکون نشته، یو ذره پکې سپرلیه سکون نشته، راخورې دې هسې سله نظارې کړې. او ما ریاض ته پس د مرګه قبول نه دي، ما ریاض ته پس د مرګه قبول نه دي، په مزار کې مې اشنا بلې ډېوې کړې. هغه خلک پښتو کې متل دی که نه، یو پلانکي تعلیم ډېر کړی دی خو د حجرې او د جومات سبق یې نه دی ویلی. نو زمونږ د حجرې او د جومات چې کوم دی که نه خپل آداب دي. نو الحمدلله ستاسو په راتګ سره مطلب دی زمونږ دې کلي ته، زمونږ دې علاقې ته، زمونږ دې غریب خانې ته چې کوم دی که نه یو ډېر ښه تاثر ملاو شو. د مشرانو ته، کشرانو ته، مشران ماشاءالله په خپل ځای باندې خوښه میچې ور دي، خو کشرانو سپیشلی چې کوم دی که نه دې نه یو ډېر ښه تاثر واغسته. او زه امید ساتم انشاءالله تعالی چې دغه شانتې دا دیرې به، دا غریب خانې به انشاءالله موږ آبادې ساتو. دا زموږ عزم دی. او داسې ښکلي ښکلي مشران به انشاءالله موږ راغواړو، دوی ته به موږ زحمت ورکوو او د دې نه به موږ زده کړه کوو. موږ په خپله باندې چې کوم دی موږ طالب علمان یو. موږ مطلب دا دی د دوی د شعرونو نه، د دوی د نظمونو نه، د دوی د دې صرف چې کوم دی که نه هغه وا دپاره نه دي. دا چې کوم دی که نه تاسو خپل ذهنونه کولاو کوئ. تاسو دا کشرانو ته سپیشلی زه دا مطلب دا یو ریکویسټ کوم چې دې نه څه زده کړه وکئ. ته پوه شئ که نه، لکه تنقید برای تنقید مه کوئ، تنقید برای اصلاح وکئ. زمونږ مطلب دا دی چې موږ یو خبره وکړو که هغه غلط دی، نو مطلب دی هغه چې کوم دی که نه یو په ښه طریقه باندې موږ د هغې اصلاح کولی شو. او شاعر چې کوم دی که نه دی ادب لیکي، ادب کې تنقید هم شته دی او تایید هم پکې شته دی. نو دواړو باندې چې کوم دی که نه تاسو هغه د علم مطلب دی په بنیاد باندې تاسو هغه چې کوم دی پرکاوی هغې ته ګورئ. نو زما د ټولو نه دا امید دی انشاءالله تعالی وخت هم دی وخت کې کم دی مونځ به هم کوو د خیره سره. زه د دې ټولو راغلي مشرانو خاص کر چې کوم دی ګران صاحب، حسین احمد صادق صاحب، واجد خان، زمونږ اعظم خان ډیو صاحب او زمونږ دا ټول شاعران د کومو چې ماله نومونه نه راځي، زه د هغوی ټولو چې کوم دی د زړه د کومې د لاسه چې کوم دی د زړه ستاینه کوم. موږ یو کپ چای کړې ده، موږ سره به یو کپ چای وڅښئ، ټیک شو نه که نه، او بیا به انشاءالله تعالی په دعا او په نفا سره بیا خپاره شو. ډېره مهرباني.